د اسلامي نظام پر وړاندې د جنگ نوی شکل. دا خو معلومه خبره ده چې د اسلام دښمنان هیڅکله د اسلام، اسلامي نظام او اسلامي ټولنې پر وړاندې له دښمنۍ څخه قرار نه کینی. د حق او باطل مقابله چې د آدم علیه السلام او شیطان له نزاع څخه راپیل شوې د دجال تر وخته او قیامت تر ورځې به جریان لري. د پخوانیو امتونو انبیای کرامو علیهم السلام او په خاص ډول د اسلامي امت 1.5 زر کلن تاریخ موږ ته هم دا حقیقت د لمر غوندې روښانوي چې په هر زمانه کې به د اسلام او کفر مقابله په یو شکل د اشکالو جریان لري. خراشو د افغانستان قضیې ته کله چې نړیوال کفر په تیرو 20 کلونو کې د پوځي یرغل او بیلابیلو جنگي ستراتیژیو له کارولو وروسته بیا هم د برحق خوځښت اسلامي امارت په وړاندې له شکست سره مخامخ شو او د جنگ له میدانه په تیښته مجبور شو. دې عبرتناک شکست نړیوال کفر دې نتیجې ته ورساوه چې د ځمکې د مخ یوازیني اسلامي نظام په وړاندې د پراخ نظامي یرغل او متعارف جنگ له لارې بریا نشي حاصلولی. نو که څه هم له مخامخ پوځي یرغل څخه په شا شول، خو د اسلامي نظام له دښمنۍ څخه یې لاس وانخیست، بلکې د جنگ په نورو لارو او مختلفو نوعه دسیسو کارولو باندې پیل وکړ. د اسلامي امارت په وړاندې د نړیوال کفر او شیطاني استخباراتي شبکو اوسنی جنگ مخامخ پوځي یرغل یا متعارف جنگ نه دی، بلکې د بیلابیلو جنگي ستراتیژیو څخه مرکب څو اړخیز یرغل دی چې دغه ول جنگ ته په اوسنۍ نړۍ کې ترکیبي جنگ ویل کیږي. په ترکیبي جنگ کې د مقابل اړخ د ځپلو لپاره له بیلابیلو سیاسي، اقتصادي، تبلیغاتي، اجتماعي، تخنیکي، انټرنیټي، نظامي او نورو ابزارو څخه کار اخیستل کیږي چې د ټولو هدف مشترک، خو عملیاتي څرنګوالی یې دومره سره بیل او پیچلی وي چې ظاهراً د اعلان شوي جنگ په حیث په اسانه تشخیص نشي کیدلی. په جهادي مبارزه کې تر ټولو مهم شرط د دښمن او د هغه د جنگي دسیسو ماهیت پیژندل دي. د اسلامي امارت په وړاندې د نړیوال کفر او د هغوی د محلي ګوډاګیانو د نوي نه اعلان شوي ترکیبي جنگ مهم محاذونه فعال شوي دي چې یو پکې د رواني، تبلیغاتي او نرم جنگ محاذ دی. د اسلام دښمنانو د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته زموږ د ولس او مسؤلینو د روحیاتو د ځپلو په مقصد په پراخه کچه رواني جنگ پیل کړ. دوی له مختلفو لارو په استفاده هڅې پیل کړې چې د ولس او مسؤلینو روحیات ووژني، له هرې نګاه یې مایوسه، بېمراله او متزلزل کړي.